د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لارښوونې څرنګه له کرونا وایروس یا کووډ 19 ځان وساتئ. کووډ 19 لیږدونکې ناروغي ده چې د کرونا وایروس له نوې بڼې د لومړي ځل لپاره انسانانو ته تللي. دا له یو کس څخه بل ته د هوا له لارې په داسې ډول لیږدي چې ناروغ کس خبرې کوي، ټوخیږي یا هم پرنجیږي. دغه څاڅکي یا ذرې د خلکو شاوخوا نږدې خلکو پوزو یا هم خولو ته رسیږي. دا څاڅکي یا ذرې درنې دي او تر لرې ځایه په هوا کې نشي تللی او یوازې تر 1 متر پورې تللی شي او په دې ساحه کې په سطحو کېني. له یو کس څخه بل ته معمولاً له نږدې اړیکې ورځي. دا دلیل دی چې معمولاً له یو کس څخه بل ته د نږدې تماس له لارې لیږدي. هغه دقیق وخت چې دغه ویروس په سطحو ژوندی پاتې کېدای شي معلوم نه دی، ځکه نو غوره ده چې سطحې په دوامدار ډول پاکې کړو. په تیره بیا په هغو ځایونو کې چې پر کووډ 19 د اخته کسانو د شتون ویره شته، ځکه نو پکار ده چې په سترګو، پوزه او خوله لاس ونه وهئ، ځکه چې لاسونه له سطحو څخه تاسو ته دا ویروس دروړلی شي. کله چې پرنجیږئ یا ټوخیږئ، خپله خوله او پوزه په لاس یا څنګل یا هم په یو ځل کارېدونکي کاغذ یا ټوټې وپوښئ. که کوم کاغذ یا ټوټه کارېدلې وي، په بیړه یې په یو سرپټي خځلنۍ یا کثافتدانۍ کې واچوئ. د دغه ویروس د لیږدېدو او خپرېدو د مخنیوي غوره لار دا ده چې بیا ځل خپل لاسونه په میکروب ضد مایع یا هم په صابون او ګرمو اوبو ومینځئ.